السلام علیکم ورحمت الله پښتنو ورونو امید چې تاسو بخیر نن چې کوم د زمونږ میچ ته د امین کرکټ ګراوند د اکیډمي والا سره او زمونږ د اس بي سي ټیم چې کوم دی هغه سره میچ دی نو دا ټوله جرنی چې تاسو سره شیر کوم موږ روان شو په بایکس باندې ټول ټیم چې کوم دی بایکس راويستو هر یو چې کوم دی نو په خپل بایک باندې روان دو میچ طرف ته د خسته سینری د خسته گرینری دا په لار کې راتلنه مو چې دین اوس هم شارټس واخلم بیا به کرکټ کې هم نور شارټس واخلم نو راځي او دا ټوله جرنی زما سره وګورئ او انجوای کړئ. أنا من صبر الصبر جميلا طويلا وجعلت اليقين في صدري. د ډېر اوږد سفر نه بعد مونږ ګراوند ته راورسېدو مونږ ټاس وبېلو او مونږ بالینګ ته مونږ ته راکړی شو مونږ بالینګ وکړو او زه چې کوم دی په دې وخت کې بیا شاټس اخلم جوړ شوی نه ما شاټس اغوستو ته چې ویډیوګانې مې جوړې کړې وې ځکه چې لیټ تللی مونږ نو بیخي جوړ نه شوم او ډایرکټ فیلډینګ و بیا بالینګ و زه ایز ا بالر چې کوم دی په ټیم کې لوبېږم ایز ا بیټسمین نه لوبېږم نو ځکه بیا د بیټینګ په انینګ کې زه ویډیو ته اوس ګارېږم چې زه ویډیوګانې شوټ کوم دا زموږ اجاز کیپر دی او دا بل هم زموږ کیپر دی سیکنډ وصال او دا بل سودیس دی زموږ اوپنر دی اوس مې څو شاټس چې کوم دی د هغو نه ویډیو کړی دی نو هغه شاټ به وګورو په ریل اواز کې نه د انګلیش خبرې پکې دي په هغې سم معافي غواړم ځکه چې د انګلیش ولاګ دی لاول اوس پې زه وایس ورکوم نو ماښام ټایم و کیمره چې کوم دی دونه اصلي زومینګ یې نه و نو بیا هم څه نه څه شاټس راغلي دا اوس انجوای کوو راځئ دا راسره انجوای کوئ ground Hamad is finished shot it's gonna go for four yeah that's gonna go for four again हमारा कंटेंट जोड़ी खस्ता शाटू नहीं हुआ गोरे دا زمونږ نه ویلاګ په کوم چې ما وایس اوور وکړو او ما دا ویډیوګانې داسې جوړې کړي چې زه به دا اپلوډ کوم د هسې مې داسې جوړ کړي داسې کوالټي ډېره ښه نه ده خو انشاءالله نورې چې کومې ویډیوګانې به راځي د میچ به هم راځي نور ویلاګ به هم راځي هغه به ډېر کوالټي والا وي انشاءالله هغه به ډېر صحیح طریقې سره شاټس اخلم ویډیوګرافر چې کوم دی ما هایر کړی دی زموږ فرینډ د هغه ویډیوګرافي انشاءالله ښایسته ښایسته شاټ لي نو ښایسته ویلاګز را روان دي